دوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور. بسم الله الرحمن الرحیم. نن جمعه د 1403 هجري لمریز کال د لړم یا عقرب میاشت 13 نیټه ده. زه محبوب الله سرور یم. پام راړوم د میدان وردګ ملي تلویزیون څخه د دې مهال خبرونو ته. د میدان وردګ ولایت د سیندیزې حوزې ریاست مسؤلین وایي چې روان کال د اسلامي امارت له بودیجه او مؤسساتو په مالي ملاتړ د شاوخوا 450 میلیونه افغانیو په ارزښت د یاد ولایت په بېلابېلو ولسوالیو کې پروژې پلي کړي دي. نورحال د فضل رحیم عابد په راپور کې. د سیلابونو د مخنیوي او اوبو مهارولو په موخه د میدان وردګو سیندیزې حوزې په دغه ولایت کې له خپلې داخلي بودیجې او موسساتو په همکارۍ د شاوخوا 450 میلیون افغانیو په ارزښت بېلابېلې پروژې پلي کړي دي. سږ کال درې ولسوالیو ته بېسودینو او دایمیردا ته د امارت لخوا څخه چې کوم درې چک ډیمونه د امارت له بودیجې څخه منظور شوي وو د هغو کارونه پیل او ګټه اخیستنې ته الحمدلله سپارل شوي دي. له هغو نه علاوه بېسودینو کې د خلکو په همکاري د موږ د ریاست تر سرپرستي لاندې درې د اوبو شبکې موږ شروع کړې وې چې الحمدلله هغه ګټې اخیستنو ته وسپارل شوې. همدارنګه مسؤلین وایي چې له یادو پروژو ځینې بشپړې او ځینې تر کار لاندې دي. زیاتوي چې د دې ترڅنګ د ژورو څاګانو 360 جوازونه ویشلي او د اوبو پر سر یو شمېر شخړې هم حل او فصل کړي دي. تقریبا مختلفو ولسوالیو کې په 7 ساحو کې د خلکو د اوبو په سر باندې شخړې راغلي دي چې یو هغو شخړو ته موږ رسیدګي کړې ده او هغه 4 نږدې دي چې حل شي 3 حل کړي دي. له دې نه علاوه د دې په خاطر باندې چې موږ د ځمکې د لاندې اوبو کنټرول کوو هغه مهار کو بې ځایه ضایع نه شي حق د زراعت له خبره یا د څښلو له خبره موږ تقریبا د دواړو له خبره هم د زراعت هم د څښلو له خبره چې خلکو څاګانو غوښتنې کړې ده د برنو غوښتنه کړې ده 360 جوازونه خلکو ته ورکړي دي. د یاد ریاست مسؤلین ډاډ ورکوي چې د میدان وردګ ولایت په بېلابېلو سیمو کې د لویو او وړو بندونو د جوړولو سروې ترسره کړي چې په راتلونکي کې به ورباندې کار پیل شي. د میدان وردګ ولایت د کلیو بیا رغونه پراختیا ریاست مسؤلین وایي روان کال د اسلامي امارت له بودیجه او مؤسسو په مالي ملاتړ د شاوخوا 80 میلیونه افغانیو په ارزښت بېلابېلې پروژې پلي کړي دي چې پکې د څښاک پاکو اوبو رسولو بیا رغونې او پراختیا پروژې شاملې دي. د میدان وردګ ولایت کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست مسؤلین وایي روان کال د اسلامي امارت له بودیجه او مؤسسو په مالي ملاتړ د شاوخوا 80 میلیونه افغانیو په ارزښت د څښاک پاکو اوبو رسولو بیا رغونې او پراختیایي پروژې پلي کړي دي. میدان وردګ ولایت په ټولو واحدونو ټولو ولسوالیو کې الحمدلله موږ په ډېره اندازه سره کار کړی ده. په دې کې موږ مختلفې پروژې کارولې دي. زیات کار موږ د ابرسانۍ په بخش کې کړی ده چې د څښاک پاکې اوبو رسونې پروژې دي موږ چې په سږني کال کې تقریبا 19 پروژې د ابرسانۍ په برخه کې موږ تسلیم کړلې او ګټې اخیستنې ته مو سپارلې چې په دې کې څه ترمیماتي وي او څه بنیادي پروژې وي. دغه یوه برخه وه او دویمه برخه موږ 3 کاریزونه درلوده د جغتو په ولسوالۍ کې چې هغه هم جوړ کړل او څه کارونه یې لا جریان لري. د یاد ریاست مسؤلینو په وینا راتلونکي کې هم پلان لري چې د شلو په شاوخوا کې پروژې پلي کړي. زیاتوي جغتو ولسوالۍ ته په ځانګړي شوي پلان کې به د څه کم 10 لکه ډالرو په ارزښت بېلابېلې پروژې پلي شي. مربوطه کارونه دي د موږ د ریاست که هغه د سړکونو د پلونو د پلچکونو دي نو هغه برنامې هم په کار اچولي دي چې خوشبختانه چې د بانک جهاني یا د یو نفس له طریق نه د موږ د جغتو ولسوالي په بشپړه توګه په پلان کې نیول شوې ده چې تقریبا د څه کم 10 لکو ډالرو په اندازه باندې هغو ته بودیجه تخصیص شوې ده چې هغه په ټولو برخو کې هغه کارونه کوي. د مسؤلینو په خبره په یادو پلو شوو پروژو کې زرګونه کسانو ته کاري زمینه برابره او له 3000 زیاتو کورنیو ته د څښاک پاکې اوبه برابرې شوي دي. د میدان وردګ ولایت بڼوال وایي په مناسبه کچه ورښتونه او اوبو د زیاتوالي له امله د تیر کال په پرتله د مڼو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی خو زیاتوي چې د سړو خونو او بازار نشتون له ستونزو سره مخ کړي دي. مڼې د میدان وردګ ولایت د بڼوالو کلنۍ خاري ده
چې اوس یې راټولولو او پلورلو وخت دی. د دغه ولایت بڼوال وایي روان کال په دغه ولایت کې د مڼو حاصلات د پام وړ زیات شوي. وایي ښه بازار او د سړو خونو نشتون د دوی پر وړاندې لوی خنډ دی. بازار په تیر کال ته حاصلات ښه دي، ښه او بازارونه خراب دي. په نظر پروس کال ته سکه بازار ډیر خراب ده، اصلا خریدار نشته تر اوسه. دا ګوره په باغو کې هر سړي خرید کړي دي، د لواجه چې خریدار نشته. نو چې خریداران نشته بازار خراب ده، حاصلات ښه وسکه. تجاران په داسې باید سړی نه غواړي چې بالکل دهقان ته هیڅ هم نه جوړیږي پکې. نو باید دولت دې ته داسې یو سړی خونې جوړي کی او باید نور ملکونو سره تنها په پاکستان باندې موږ تاسو باید اکتفا ونه کو. باید موږ تاسو همسایه هیوادونو ته نور مڼه هم انتقال سي. تنها مڼه نه مونږ نور میوه هم باید نور هیوادونو ته لاړ شي ترڅو پورې بزګر دهقان ته څه جوړ سي. چې موږ باندې په څکلې بوغه خو ایدات خو بازار ډیر خراب ده، دومره خراب ده چې بیخي به اندازې خراب ده. موږ د سرک د خدای لپاره سرک په سر باندې مڼه خرڅو. د سرک په سر مڼه باندې 10 مڼه چې 200 روپۍ مڼه موږ په 570 روپۍ ورکو. دا غوړه جن موږ ته باید دولت ورو جن یو زمينه مساعده کی ورو جن موږ ته هغه وکړي چې د بازار پیدا کړي. موږ مڼه نو موږ غریب خلک اوسو، بیچاره خلک اوسو. د دغه ولایت د کرنې او بولګولو او مالدارۍ ریاست مسؤلین هم وایي چې روان کال په میدان وردګ ولایت کې د مڼو په حاصلاتو کې تر 10% زیاتوالی راغلی. په وینا یې د بڼوالو غوښتنې او ستونزې پر ځای دي او کوښښ کوي د دغه ولایت مڼو ته ښه بازار پیدا کړي. سږکال د مڼو حاصلات فوق العاده ښه دي. د تیرو کالو په نسبت باندې د 25 نه تر 10% پورې د حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی دی. د مڼو او اکثریت غلجاتو او حبوباتو په ټولو کې د زراعتي تولیداتو. متاسفانه د بازارونو مشکل تر اوسه تقریبا په خپل ځای دی. لکه پخوا موږ مارکیټ نه درلود، اوسه هم موږ د داسې یو معضلې سره مخ یو. په بار مو دا موضوع د مقاماتو سره د کرنې وزارت سره د نورو ذیدخلو ادارو سره شریکه کړي. د میدان وردګ ولایت مڼې چې په نړیوالو بازارونو کې مشهورې وي، خو روان کال د یاد ولایت بڼوالان وایي چې حاصلات یې د پخوا په پرتله ډیر زیات او بازار یې بې خونده دی. دوی لا مسؤلینو د برخې ته د ځانګړې پاملرنې غوښتنه کوي. د هیواد د اطلاعات او کلتور وزارت په نوښت د شمالي زون د خبریالانو او مطبوعاتي مسؤلینو ترمنځ د اړیکو د ښه والي او ښې همغږۍ په موخه 2 ورځنی سیمینار په مزار شریف ښار کې جوړ شو. په دې مراسمو کې چې د شمال زون ولایتونو د اطلاعات او کلتور رئیسانو ګډون درلود، د ښې همغږۍ او د افغانستان اسلامي امارت د تګلارې په اړه بحث او نظرونه سره تبادله کړل. نورحل له بلخ څخه د عبدالمتین ستانکزي په راپور کې. د بلخ ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس په خپلو خبرو کې د اسلامي اهدافو د تحقیق او د امارتي ادارو ترمنځ د ثبات د ټینګښت په لاره کې د دغه پروګرام پر رول ټینګار وکړ او له ټولو ویاندویانو او مسؤلینو یې وغوښتل چې په دې برخه کې د افغانستان د اسلامي امارت د قوانینو او تګلارو سره سم عمل وکړي. د ولس ذهنیت سازي، د ولس باور او اعتماد په خپل نظام باندې راوړل، دا د رسنیو مکلفیت دی. په ځانګړې توګه د نشراتي ملګرو ویاندویانو مکلفیت دا دی چې د ولس د ذهنیت او په نظام باندې د ولس د اعتماد په برخه کې ډیر جار وباسي، ډیر کوشش وکړي. همدارنګه د هیواد د اطلاعات او کلتور وزارت د اطلاعاتو ته د لاسرسي عمومي رئیس د پروګرامونو د پیاوړتیا په برخه کې د هیواد د اطلاعات او کلتور وزارت د ژمنو په اړه اطلاعاتو ته د لاسرسي حق او د اسلامي امارت د تګلارو پر بنسټ خپل نظر څرګند کړ او د ویاندویانو ترمنځ یې په ښې همغږۍ ټینګار وکړ. د افغانستان اسلامي امارت ویان مکلفیت لري د افغانستان اسلامي امارت مخې پالیسي، فعالیتونه، لاسته راوړنې او نور اړوند اطلاعات رسنیز خپاره کړي. په پای کې د هیواد د اطلاعات او کلتور وزارت معین اطلاعاتو ته د لاسرسي قوانین او همدارنګه د افغانستان د اسلامي امارت د پالیسۍ له اصولو او قوانینو سره سم د اطلاعاتو ته د لاسرسي په اړه توضیحات وړاندې کړل. وقتی که ارتباط ما شما با رسانه خوب نباشه، مطمئنا ما شما از خوب استفاده گرفتن نمیتونیم. باید با مسئولین رسانه خوب نشست داشته باشیم، همراهش خوب تماس داشته باشیم و معلومات به او برسانیم، چی دولتی باشه و چی رسانه های آزاد. اطلاعات و فرهنگ مسئولیت داره که با سخنگویان در سیما، سمینار و همچنان برنامه های هماهنگی و پالیسی دهی
داشته باشه. باید یادونه وشي چې د اطلاعات او کلتور وزارت چارواکي سبا هم په شمال زون کې د خصوصي رسنیو له مسؤلینو او خبريالانو سره د اسلامي پروګرامونو د پیاوړتیا او اطلاعاتو ته د لاسرسي او ښې همغږۍ په موخه غونډه کوي. د کندوز ولایت امام صاحب ولسوالۍ د کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي وروستیو کلونو کې د دغه ولسوالۍ په کچه ډیر شمیر د څارویو د ساتنې فارمونه جوړ شوي او زیاتوي چې دغه چاره ورځ تر بلې د ښه کېدو په حال کې ده. له دې سره د څارویو یو شمیر فارم لرونکي وایي دوی ته دغه ولسوالۍ کې د څارویو د ساتنې ښه زمینه برابره شوې. نور حال د عجب ګل عاطف په راپور کې. کرنه او مالداري د نږدې 80% کندوزیانو له ژوند سره تړلې چاره. تازه د دغه ولایت د امام صاحب ولسوالۍ د کرنې ریاست مسؤلین وایي وروستیو څو کلونو کې د دغه ولسوالۍ په کچه مالداري د پام وړ وده کړې او په خبره چې دمګړۍ د یادې ولسوالۍ په بیلابیلو برخو کې لسګونه د شیدو د غواګانو او غوښینو څارویو د ساتنې فارمونه شتون لري. یعنې یو سل 240 کلي که ټول موږ تاسې محاسبه وکړو د واړه او غټ فارمونه د مالدارۍ تقریبا د 200 فارمو تر کچې پورې رسیږي. ورته مهال د امام صاحب ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د مسؤلینو په هڅو دوی ته د فارمونو جوړېدا ښه فرصت برابر شوی او زیاتوي چې مالداران له دغې لارې ښه عاید ترلاسه کولی شي. زندگی در قریه بدون مال و مالداری مرغ و گاو نمیشه. به خاطر از اول که ما در قریه زندگی میکنیم در گذشته کمتر بود، ولی چون به خودتان معلوم اقتصادی مردم هم به خاطر از خوب شده شیری ازی به فروش میرسه در نزدیکی سرک هستیم، به خاطر حالی زیادتر است نسبت به سالهای دیگه، ولی زیادتر است. ویل کېږي مالدارانو ته د حکومت له لوري پر وخت د وښو ویش او د اوبو ډیروالی هغه لاملونه دي چې ورسره د امام صاحب ولسوالۍ ډیری اوسیدونکو مالدارۍ ته مخه کړې ده. درنه او قدرمنو لیدونکو زموږ د دې مهال خبرونه هم دومره وو. تر بیا ښې چارې.